فرق راغی کنه چې معنا کې فرق راتلو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د الله نه یریده دا کار یې ونه کړ. او زمونږ زمانه کې نه د خدای پروا کوي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروا کوي او نه د عذاب پروا کوي چې بالا به الله په دې کومه سزا او عذاب راکوي. دا یاد ساتئ. قرآن کې راغلی دی یضل به کثیرا، په دې سره ډېر خلق گمراه کیږي دی سوئی یضل به کثیرا د دواد په ځای ضاد استعمالی. ضاد پروام نه کوي چې دا معنا کې فرق راځي او که نه راځي. یضل به کثیرا په ځای وایي یضل به کثیرا. هلک وګوره یضل معنا د گمراه کیږي په دې قرآن عظیم الشان سره یا په دغه مثال سره ډېر خلق، او یضل معنا دا دی چې سوري ته کیږي. اوس گمراه کیږي او سوري ته کیږي دې دواړو کې څومره فرق دی. او دې په هغې فخر کې وي دواد نه دی وي دا ځواد. اوس د قرآن عظیم الشان په الفاظو کې هم تحریف کوي او په معنا کې هم تحریف راولي. خو یاد ساتئ چې چا دا ارادې کړي دي الله د هغې ارادې په خاورو باندې ککړې کړي دي. هېڅ چریم دا نشي کولی دی د خپلې تڼۍ وشلی. دا خو یو سوره زندگی ده، دا به ختمه شي لیکن هغه نه ختمېدونکې زندگی را روانه ده. هلته به وله جهنم ورکي، هلته به ورله د دنیا د خلکو د پاره عبرتناکه سزا ورکي. الله دې هغه سزاګانو نه موږ محفوظ وساتي. ګورئ ملا علی قاري رحمه الله هغه د شرح فقه اکبر کې دا خبره ذکر کړې او دارنګې د دیوبند یو عالم دی مولانا اشرف علي تانوي صاحب، هغه جمال الاولیاء کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې کچا دواد په غلطۍ سره په هیرې سره زواد وي نو کدی په مونځ کې وي مونځ مات شو دوباره به وکړي. د دواد په ځای چې زواد وي مونځ ماتېږي ورسره دی به دوباره مونځ کوي. که په غلطۍ سره وي یا په هیره سره وي او که قصدن عمدن وي نو هغه وي مونځ مات شو ورسره کافر کېږي، ځکه معنا کې فرق راځي که نه. لہذا دا دواد چې څوک زواد وایي نو بیا دغه وعید ورلشته دی. ښه الله دې موږ او تاسې د دې نه محفوظ وساتي. دا مې درته دې پورې وي چې دا د الله کلام دی، ته به پکې ګوتې نه وې. د دې د حفاظت ذمه الله په خپل ځان باندې اخیستې ده. الحمدلله دا د 1400 کاله تیر شو. نن هم چې قاري حافظ سمین ګل صاحب یا صفت الله قاری صاحب یا فضل گل قاری صاحب او یا دا نور قاریان صاحبان چې دې شاگردانو ته دا کم سبقونه ښیي نو ماغه ورته ښیي کم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ترتیب ورکړی دی. کم قرات کې په کم لستو کې چې تحریف نه راځي هغه قرات خلکو ته ښایي. دا بچی چې تیار کړي دي دی چې تاسو ته د قرآن عظیم الشان تلاوت کړي نو هغه به کوي چې کوم ورته قاریانو صاحبانو